السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، یو ډیره ضروری او ډیره اهمه مسله ده او مسله دا ده چې کله د یو منځګزار نه د سحر صرف سنت پاتې شي. مطلب دا چې یو منځګزار د هغه سحر چهارندام وکړو، جماعت ته راغی، په دغه جماعت کې امام په جمع باندې ولاړ دی. اوس دلته دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې ته سنت کولی شي او جمع رانیولی شي، نو بهتره دا چې ته سنت وکړه او جمع راونیسه. او یو هغه صورت دی چې تا ته دا اندازه لګیږي چې که چېرته زه سنت کوم نو مانه چې دی جمع قضا کیږي. نو په دغه صورت کې علما کرام فرمایي، کتابونه لیکي چې تا دغه سنت پرېږده او دغه جمع د امام پسې راونیسه. دغه فرض مونځ چې دا امام سره په جمع باندې وکړه. کله چې تا دا وکړل، آیا دغه سنت قضا اوس د دغه مونځ پسې راوړی شي او کنه چې کله نور راوخیږي هغې نه وروسته به راوړي؟ اکثر خلک په دغه مسله کې ډېر تېروځي او هغوی ته دغه مسلې پته نه وي چې دغه سنت مونږ کله راوګرځوو. زه به نن تاسو ته باقاعده حواله هم درکم. حضرت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک په خپله فتاوا فتاوی رضیه جلد نمبر 5 کې چې کوم جدید 22 جلد والا دی، په هغې کې 5 نمبر جلد کې په کتاب الصلات کې دغه مسله رانقل کړې ده چې کله د یو منځګزار نه د سحر چې کوم سنت دي، صرف سنت، هغه قضا شي، هغه فوت شي، نو د دې قضا راوړل چې په دغه انسان باندې دي په نیز د ائمه ثلاثه باندې، یعنی امام اعظم سے مبارک، امام ابو یوسف سے او امام محمد رحمه الله تعالی علیهم، د دې په نیز باندې دغه سنت او قضا دا وروستو د نور خطونه راوړل دا بهتر او افضل دي. ولی ځکه چې په دغه صفحه باندې ولا وجه لیکلی دو چې وجه دا دو چې د سحر مونځ نه وروستو نفل کول دا مکروه دي. نو په دا سبب او په دا وجه باندې د ائمه ثلاثه په نیز باندې، یعنی د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه مبارک او دغه شاګردان حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالی علیه او حضرت امام محمد رحمه الله تعالی علیه مبارک، د دوی په نیز باندې دغه سحر چې کوم سنت دي د دې قضا د نور راختون وروسته راوړل دا بهتر او افضل دي. نو موږ تاسو نه پکار دي چې په دغه مسله باندې عمل وکړو او دغه مسله چې د نور ملګرو ته ورسوو چې هغوی ته هم د دغه مسلې نه ډېره فایده ورسیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.